د رمضان مبارکه میاشت را روانه ده او د دې میاشتې متعلق څه بعضې څیزونه دي ما چې کوم حدیث درته ولوست د هغه حدیث په رڼا کې درته بیانوم انشاءالله. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې ډېر نږدې صحابي تیر شوی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د موندلو د برکت نه دی د غلامۍ ژوند ته تللی دی او بیا د حضور پاک مبارک د برکت نه دی آزاد شوی دی او زندگی ټوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیره شوی ده او د ډېر زیات مناقب دي حضور پاک یې ډېر صفتونه کړي دي خو صرف یوې درته وایم چې یو ځل الله پاک قرآن شریف کې دا آیت نازل که وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ لږ زور ورکه الله پاک زورنا او معنی دا ده که چېرې تاسو د اسلام ته او د ایمان ته شا کړه نو ستاسو په ځای به خدای پاک یو بل قوم راولي ستاسو په بدل کې اب ستاسو په شان بیا نور به وګورئ دا خو یو دمکی ورکوي داسې نه چې ګنې صحابه و هغې خو ډېر لوی خدمات کړي دي د دین خو کله کله یو انسان نه یو غلطي وشي نو د هغې په وجه بیا ټولو له خلک لږه سخته دمکي ورکوي نو بیا صحابه د حضور پاک نه تپوس وکړه که چېرته دا واقعي داسې وشي او زمونږ په ځای الله بل قوم راولي نو به څوکي نو حضور پاک د سلمان فارسی په شا لاس کې حودوي هذا وقومه دی به یو ورځ قوم وی دا ډېره لویه خبره ده او د د قوم متعلق رسول الله مبارک فرمایلی دي لو کانت که چېرته دا دین بالثریا د ثریا ستوري ته ورسیږي لناله رجال من فارس د فارس چې د سلمان فارسی قوم قبیله او د هغه علاقه د هغې به راکوز کړي بیا هغه سلمان فارسی فرمایي چې د شعبان اخیری ورځ باندې موږ ته نبي علیه السلام یو خطبه ویلې ده د دې میاشتې اخیری ورځ نو هغه به صحابه اعلان وکړ چې نبي علیه السلام ته راغونډ شئ نو خلک به راغونډ شو ټول به رانږدې شو نو زمونږ خو هغه شي نشته نو موږ یې په اخري جمعه کې بیانو چې اخري د شو قدر میاشت به وه او سبا به رمضان و نو رسول الله مبارک موږ ته یو تقریر یو خطبه ویلې ده او هغه څه ده درته وایم یا ایها الناس ای خلکو قد اظلکم شهر عظیم په تاسو یو ډېره لویه میاشت را روانه ده لویه میاشت راله بس ماضي مستقبل فورا راله بس داسې ده لکه چې راغلې ده لویه میاشت خو داسې نه ده چې ګنې د دې ورځې زیاتې دي د نورو نه د ټول یو شان ورځې دي لویه په اعتبار د عبادت او د ثواب او د اجر او د الله د رضا اوس هم خلک وایي دا فلان کې ډېر لوی سړی دی نو هغه دا نه دی چې دا نور خلک د شپږ پوټی او دی د 15 پوټی ډېر لوی سړی دی لوی سړی څه معنا د عزت خاوند دی د علم خاوند دی د برکت خاوند دی خدای ته نږدې دی نو الله وی شهر عظیم د روژې میاشت دی لویه میاشت ویله چې دا د ډېر ثواب میاشت ده دا د برکتونو میاشت ده دا د الله د خوشحالېدو میاشت ده دا د الله د رضا میاشت ده دا هغه لویه میاشت ده چې الله مفتو کې په دې کې خپل بندګان بخي شهر عظیم او بیا وی شهر مبارک یو مبارک اشبل او فيه لیلة خیر من 1000 شهر په دې کې یو شپه راځي چې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه الله په نزد غوره ده لیلة القدر د هغې بیان به زه تاسو ته انشاءالله د رمضان په جمعو کې کوم مبارک څه ته وایي چې لږ شي وي او په هغې کې ډېر خیر وي دې ته مبارک وایي نو دا شپه چې ده لیلة فیه شهر مبارک اوس په خپله به ووایي رسول الله مبارک برکت پکې ولې دی د نفل و ثواب د فرضو برابر او د فرض و ثواب د یو فرضو برابر
ماشاءالله نفل چې کې د هغې ثواب د فرضو په برابر لیکلی کېږي د فرض وزنداري او د 2 رکعاته د سار مونځ چې دی وکړه داسې شوه لکه چې 80 ورځې دې د سار مونځ 2 رکعاته کړي 15 منځونه دی وکړل د ورځې 15 نو 5 په 70 کې وضرب ورکه 5 سته 35 داسې شوه لکه چې 3.5 منځونه دي کړي 3.5 او چې بیا 3.5 له په 13 کې ضرب ورکې څو ته جوړېږي 3.5 له چې په 13 کې ضرب ورکې نو څو جوړېږي 10 1 زر 10 زر او 1500 منځونه دومره لوی اجر پې رب العالمین ورکوي دا برکت نه شو برکت دې ته وایي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ناستو صحابه به ورسره ناستو لږ خوراک به او په هغه لږ خوراک به 80 کسه ماړه شو په هغه لږ خوراک به 300 کسان ماړه شو دې ته برکت وایي زمارونو لویه میاشته سوچ کوئ ډېر لوی خیر دی پکې ډېر لوی ثواب دی پکې دې ورځو کې فرق وي د ثواب په اعتبار د قرآن شریف صورتونو ته نه ګورې د یو ثواب زیات دی د بل په نسبت نو شپه ډېره میاشت ډېره لویه ده او ډېره د برکت ده چې کوم سپېره نه دا برکت والا میاشت ته لاړه به د ده نه غټ سپېره بل نشته دی دې میاشت کې به ځان په خدای بخې او د ژوند او د مرګ څه پته لګېږي او که د نه نیکۍ کمې وي نو کوشش به کوي چې په دې میاشت کې ځان له عملنامه ډکه کړي په اسانه ډکېږي یار که نه یار په نفل و فرض ملاویږي او په فرض و اویا ملاویږي ډېره په اسانه ملاویږي دا برکت شو بیا فرمایي رسول الله مبارک په دې کې یو شپه ده چې د هغې د زرو میاشتو له عبادت غوره دی دې کې به وروستو خبرې کوم فرض الله صیامه روژې خدای فرض کړي د رمضان روژې وجعل قیام لیله تطوعا او د شپې عبادت زیاتی عبادت دی نفل دی سنت دی د شپې عبادت تراویح چې ورته موږ وایو یا تهجد چې ورته موږ وایو د هغې ثواب ډېر زیات دی اوس په نورو شپو کې تهجد هم ثواب لري خو په رمضان کې تهجد دامره ثواب لري لکه فرض چې کوي رسول الله مبارک فرمایي فرض الله صیامه روژې در باندې الله فرض کړي دي وجعل قیام لیله تطوعا هغه نفلي عبادت دی د رمضان د شپې تراویح به څنګه کې تراویح کېږي خو چې لږ یو پوټې پرهیز ورسره وکړې موږ پرهیز نشته لږ یو پوټې شربت کم وڅښو خو شربت ورځ هم نه لري که نه لږ بس کې شربت بس کې شربت کم وڅښې پکوړه یو دانه دوه وخورې سیخکي یو دانه وخورې نو بیا یې تراویح کېږي په عربو کې خلک داسې کوي هلته درستخان وغوړېږي په سعودي عرب کې نو خلک 2 3 4 کجورې وخوري او ربل ډوټۍ وخوري ورسره ګاوه چای وي د هغوی هغه وڅکي یاره قسم په خدای ډېرې خشته تراویح بیا کېږي هېڅ څوک سړی دي او دلته موږ څه چل کوو موږ د دې سپېمو ځان ډک کړو نو ښه شربت مضبوط جګ بشیر جان قسم دی سشتیا درته یم ګورې دروغ درته نه وایم مخامخ ناست ښه مضبوط جام په جام د کار کېږي رښتیا وایم نه کېږي نه ما ده پته ما سره روژه ماته کړې ما ورته ویلي چې بشیر جانه مه کوه او دا چای وڅښه دا روټۍ وخوره دومره شربت وڅښه چې بیا دې غریب روټۍ نشي خوړی شربت او خوراک چې ډېر وکړي نو بیا د سړي وجود کې صفرا پیدا شي د سړي وجود کې سستی پیدا شي او چې یخ خوراک دی که وجود کې سستی پیدا شي دی بیا تراوته نشي وتلی دی بیا ختم نشي کولی ختمونه پکې وکړئ صاحب د رمضان او خشته تراویح وکړئ ښکلې تراویح مزېدارې تراویح داسې تراویح نه لکه دا ډزه تلاوت چې پکې کوي خدای پورې به ټوکې خندا به نه کوو تلاوت چې کوي الحمدلله ته به یې ګنې کلاشنکوپ یې د 50,000 ګولو ډک کړی دی او ډزی یې دا خلک داسې ما سره چې څوک کښېني او خبرې را سره کوي دقسې خبرې کوي تړ او زر خبرې کوي رښتیا وایي قار راځي که نه راځي هلکه خدای ته وګوره خبرې په قلم داسې کوې لږ ورو کوه
او یو سړي هوټل ته لاړ نو هوټل والا ته وایي سرې پخ کړي دي نو هغه هوټل والا خو زر در لګې کړ او ته کچا غوښه او نری غوښه او غټ ګوپي او ټیپر او بټنګل او فلان فلان نو دی وایي وروره یو ځل یې بیا ووایه خدای شته که پې پېښ شو نو هغه ورته بیا وایي نری غوښه غټه غوښه قورمه او پوله او پلانکې او پلانکې او کر نارې او ته یې بهیجان خوند یې ونه کړ یو ځل یې بیا ووایه چې هغه ورته بیا ووایي نو دی ورته اخره کې وایي ورورې وایي داسې کار وکړه شړق دې وخوري چې څه خورمه خو لږ یې ووایه چې یو خو پکې رونیسو که نو سورت فاتحه او د قرآن آیتونو تلاوت تک په قلار ووایه چې الله ته یو ټکي خو دې فرشتې رونیسي که نه نو موږ پکې څه ونه وایو یاره جي تراویح مړه دلته مه کوه پلانکي مولوي صاحب لزو هغه په 10 منټه کې تراویح کوي او په 20 منټه کې د هر څه نه ډز وباسي ډز هر څه نه ډز وباسي دا ته لمونځ کې ته الله خوشحاله قسم په خدای قسم درته خورم دا قسم خوړل زه ولې خورم درته دا خو زه رښتیا ویم دروغ خو نه ویم دا قسم الله په قرآن شریف کې خوړلی واللیل والضحا چې کومه خبره څوک په چا مضبوطی نو قسم ورسره خوري قسم رسول الله مبارک خپلو صحابو ته خوړلی دی والذي نفسي بیده زمارې په هغه ذات قسم رسول الله مبارک فرمایي چې زما ستا د چا په اختیار کې دا کار داسې دی چې کومه خبره څوک مضبوطی او کلکۍ او رښتونې خبرې او ډېره رښتونې خبرې او سره قسم خوري الله خو رښتونې دی ولې قسم خوري پیغمبر مبارک رښتونې دی ولې قسم خوري زه راته قسمیان ویمه چې دا کوم منځ دا زر زر منځي او دا د منډو ترړو منځي نو چې فرشتې دا منځ اخلي الله لیوړي نیکی بر الله تخیجي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه نیک عمل الله تخیجي نو چې دا منځ واخلي الله له یوسي الله وی دا مې نه دی پکار ورشه او په دا مخې ورته واپس ورغورځوه عبادت کوي او که ځان خلاصوه او زه نه پوهېږم زه په دې نه پوهېږم چې ته د خپلې محلې نه هغه بلې محلې ته هغه ملا پسې دی چې هغه کلاشنکوپ ملا دی ډرډرې ملا دی نو دا په لاره یې څونه ټیم ولګېدی ټیک ده چې مونځ خو یې راته په 20 منټه کې وکړه خو 10 منټه یو طرف نه ولګېدل او 10 منټه د بل طرف نه دی ولګېدل نو 20 منټه ردا شو نو چې دا 20 منټه په لاره لګې نو د خدای ظالمه د خپل امام پسې په دې خشته او تراوو ولې نه لګې الله له چې مونځ لېږې نو ګفټ ته جوړ کې څه شي ګفټ د خدای ډېر شی نه دی پکار د الله ښکلی شی پکار دی زه به دله یو مثال درکوم ستا یو دوست دی هغه واده کړی دی او هغه له تا مټۍ یوړه 4 کیلو دی په بازار کې واغېسته 4 کیلو او هغه تور او سپین او زیړ او شنه هر څه دی پکې واچول خو د پلاسټک په ګوتۍ کې دی واچول اوله دی یوړل چې صاحب ستا زوی واده کړی دا واخله په موټرسایکل دی په منډه منډه په ډګډګي اوس غلول رښتیا ووایه چې هغې کور ته یوسي نو هغه ښځه به یې څه وایي دا ستا دوست راوړی ده او صاحب دا زما دوست یاره خو ډېر هوښیار دوست دی بس یو پلکی نیمګړی دی نور برابر دی یو پلکی نیمګړی دی نور برابر نور پوره دی بس په وزن ښه پوره دی خو لکی یې نشته دی دا 4-5 کیلو غریب تاوان وکړه نو په شاپنګ بیگ کې راوړه نو هغه خو ټول ګډ ګاډېره شي که نه ماجورې مرکب ته جوړ شي دا به غوا ته اچومه دا خو ماشومان هم نه خوري دا خو ټول شپه لاره شلقېدلې ده دا خو میلمه ته هم نشم کېښودی ښځو ته هم نشم کېښودی نو رښتیا ووایه دا سړی چې دا 4 کیلو وړي ده هوښیار دی که دا قمقل دی وایه قمقل بل یو دوست دی هغه وله 1 کیلو واغېسته او په پچی کې واچوله د مټیو پچی او د پاسې پې ګلونه هم کېښودل دانه روغه روغه پرته ده پلاسټک یې هم پې چړاو کړو د پاسې پې بیا ګلونه واغېستل او یو یېڼه هغه ښځه له یوړه دا د مې پلانکي دوست راشه که نه دې ته هوښیار وایي څومره ښکلې خشته جوړه کړې ده 4 کیلو ګډ ګاډېره بوتاوه او دا 1 کیلو خو دانه ځان ځان له پرته ده دا که اوس هغه کور والا بل چاله په ګفټ کې لېږي لېږلی شي که میلمه ته اکدیم خشته مزېدار نو دقه رنګې الله فرمایي قرآن شریف کې الله فرمایي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا
مرګ او جون مقصد څه دی دی له چې ته نیک عمل په دې جون کې وکړې چې مرګ وخت کې د هغې خدای پاک ته بیا اجر درکړي چې دې ازمایش کوي الله پتا چې دنیا کې د مرګ دپاره کم عمل کوي چې کم یو ښکلی عمل کوي اکثر عملانه چې ډېر عمل څوک کوي لږ په پښتانه وایي لږ خوره خو تل خوره لږه ګټه کوه خو تلې کوه نو لږ عبادت کوه نفلي یادو فرض نه فرض خو چې څه مقرر دی به کې نفلي عبادت لږ کوه خو خشتی کوه ښکلې کوه چې الله ته دا ستا دا ګفټ ورسېږي چې رب العالمین پې دله پوره اجر او پوره ثواب راکړي ډېر خلک منځ پورې نخرې کوي یو ټوک هلکه سمع الله لمن حمده چې ووایې نو لږ شا دې نیغه کا چې تا پسې وروسته مقتدي خو ربنا لک الحمد ووایي که او چې د سجدې نه پاسې الله اکبر ووایې نو شا دې نیغه کا دا شا نیغول او د رکوع نه بره پورته کېدل واجب دي او د دریو امامانو په نیز فرض دي او زمونږ طالبان وایي د واجب او د فرضو په عمل کې هېڅ فرق نشته یادو ساتی کم سړی چې د رکوع نه سر پورته کړي او نیغ سجدې له منډه کړي او ملی نیغه کړي نی مونځ یې نه کړي دومره زبردست نقصان په دې مونځ کې راغی چې دا مونځ د په نشي حساب دی او چې کوم سړی سجدې نه سر پورته کړي او په منډه بیا دویمې سجدې له لاړ او دا ملی نیغه نه کړه مونځ یې نه کېږي ځان یې هسې برباد که وخت یې هسې بېځایه ځایه امام وی سمع الله لمن حمده الله اکبر ایت خدای دې پتانا کا سټ پورې کا پل مندم تبا کو مقتدیان دې غرق کړ او چې سجدې نه پاسي الله اکبر وارشي دا سکه خدای پورې ټوکې کې ځان خلاصې د منځ نه خخ کلی منځ کوا امامانو ته هغه سي منځ کې چې کوم رسول الله مبارک کړی خپل ځان مه غرق کوئ ځکه چې تا مونځ خراب که د مقتدیانو مونځ دې غرق کو که هغوی ته پته لګي چې دا خراب مونځ دی د هغوی هم ثواب ونه شو ګناه وشوه په ذمه باندې شی پاتې شو او تا د ټولو مقتدیانو ذمه په سر واخیسته د ټولو ګناه ستا وشوه د ټولو ستا وشوه د هغوی مو شو ستا مو شو مونځ د چا مو شو ښه کوي زر زر په لګیا به یو تلاوت چې کوي نو زر زر په منډه رو رو په قلار کوه حرف ځای ته رسوه خپل مخرج ته رسوه او تاسو ته زه وایم امامانو ته م وایم چې کوم امامان دي چې د خدای خاطر وکړئ مونځ لږ په قلار کوئ مونځ د الله سره مناجات او رازداري ده مونځ معراج المؤمن دی الله سره ګپ خبرې اترې کول دي نو په اطمینان خپل مونځ کوئ رکوع سجده قومه جلسه په قلار کوئ او په اطمینان کوئ او مقتدیانو ته م وایم چې دقسې ملا درنه مخکې او دا ډزو دې جوړ کړي ټکې د مټه نیسئ وی استاد یې مونځ پورې خندا مه کوه زموږ مونځ مه خرابوه بس که څه امامتي راله راکولی چې غپه ښه ګنې څه امامتي راله نه راکوې نو مونږ دا شرم مونځ مه کوه په دې خبره خو څه رسېدې بیا ختم کوئ ختمونه پکې وکړې ډېر خلک یې د هغې ختم لملا ماتی امام ورته وایي ختم کو امام حافظ وي یاره څوک نه ودرېږي ای ته په خپله نه ودرېږې نه ودرېږي څوک دا خلک ولې به نه ودرېږي او بخور ته ودرېږي که نه ودرېږي په دې سړک چې راشي نو فلینکوچ ته 1 ګنټه 2 ګنټه ولاړې که نه ولاړ رښتیا وایه او د سوزکي په ډاله ودرېږي چې ډک ډک کوي که نه ودرېږي او چې بس ته وخېږي نو په بس کې ودرېږي تر پېښوره پورې که نه ودرېږي نه ودرېږي ولې نه ودرېږي ښه ودرېږي خو ته نشي ودرېږي رکاوټ به په نیکۍ کې بلکل نه جوړېږي لکه ګوره زه د خپلو زما ټول مقتدیان یې ټول مېرونه یې او چې څوک مې بیان اوري هغه هم زما نږدې دی ټولو ته دا خبره کوم چې که امام درته ووایي چې ختم کوئ ښه الحمدلله شکر وباسئ ټولو وایي الحمدلله شکر وباسئ چې امام دی حافظ دی شکر وباسئ چې یو حافظ دی راغی درته ختم کوي ټیک ده یاره وایي 3 شپې لږې سختې دي نه شو کولی مونږ ته یې میاشت کې ختم کړه لږ لږ یاره میاشت کې حافظ صاحب وایي میاشت کې لږه ګرانېږي راته بل ځای کې هم کوم 15 کې ختم 10 ورځو کې ختم خیر دی که په صحیح طریقې په 6 ورځو کې ختم دا جوړه په خپل منځ سره اوکې خو رکاوټ به نه جوړېږي څوک نه ودرېږي دا دې ته لټ وایي لټ چې ته څه وایي لټ دا لټ دی یو نوکر و د خان په کټ کې پروت و لټان خو شته نو د خان چې وکتل چې خدای پاکه زه په کټ کې ملاست یم نو دا پلار راته ولې په کټ کې پروت د دې خلکو بیا دا مزدور غریب بدي شي هلکه خو چې ته د خدای بنده
هم د خدای بنده ده. ګوره د دې حدیث په آخر کې رسول الله مبارک فرمایي وی من خفف عن مملوکی فی فیه اعتقه الله من النار. واه واه. رسول الله مبارک فرمایي چې چا خپل غلام ته خپلې ویندې په اسانتیا راوسته او کار یې پرې لږ وکړو او کم یې پرې وکړو، خدای به یې څټ د اور د جهنم نه آزاد کړي. دقه رنګ یو سړي سب مزدور راوستی دی، دیاړي مار یې راوستی، سخت کار پې په روژه کې نه کوي، نرم کار پې وکړي، لږ کار پې وکړي. دقه رنګ ستا یو مزدور بوتل یې پټي کې پلو کې بل څه کوي، بچې غرمه د خیر دی ګنټه کم کار وکړه، خیر دی په قلار قلار کوه. دا ستا نن سبا مملوک او نن سبا غلامان نشته، نن سبا هم دا خلک دا همسایهګان او دا غریبانان خلک دی او دې کار کوي چې په خپل دا رنګ ستا په کور کې څوک خدمت کوي، په حجره کې د خدمت کوي، پټي کې د دیاړي مار نیولی دی، مزدور دی نیولی دی. کار ورته آسان کا آسان آسان چې کار دی په احسان که خدای به دې سټ د جهنم د اور نه آزاد کړي. دقه رنګې بلې واوره د مملوک په حکم کې څاروي بني څاروي اگر چې روژه نه نیسي، لیکن چې څوک تا څاروي چلی اخو روژهدار دی غریب کنه، چې څوک په دې سنډا شي راوړي اخو روژهدار دی کنه، چې څوک یوې کوي په دې څاروي هغه خو روژهدار دی کنه. زمونږ خلک پخواني یاره خو زمونږ دا مشران پښتانه به ټول جنت ته تلي که خیر انشاءالله. ولې به تلي؟ د جمعې په ورځ به دوی په کار نه کوو. یاده به ده ظفر لره جمعې پر ورځ به کار نه کوو، د عرفې پر ورځ به خدای شته کار نه کوو، د اختر پر ورځ به کار نه کوو، د عرفې پر ورځ به ګیاګانې ډېرې راوړي، د عرفې نه مخکې وي اختر دی او عرفه ده نو دا به کور کې جمع کړي. د جمعې پر ورځ به کار نه کوو، مخکې نه به ګیا راوړو په کور کې به یې کېښوده، مانځله ذات تیار اوس توبه وباسه. پیسه دونه خوږه ده چې د اختر په لومبۍ ورځ هم څه کوې لکه یاره بس لاړ به شو که نه او دا کار دی دا روزګار به کوو، یا لکه اختر وروسته نو بس تېره شو په اختر مونځ څه کوو. داسې مه کوئ. بعضې ورځې بعضې ټیمونه الله عبادت له پیدا کړي دي، په هغې کې عبادت کوئ. نو مزدورانو سره ښه نو دا خان باندې بده ولګېده چې زه کټ ته ختلی یم او دا نوکر پلان مې ولا سره په کټ کې ملاست دي. وی پاس هلکه که نه یاره وي ما له خوب راځي که نه بس ته ودې کې کارونه مې وکړل که نه. وی ښه دی یو کار وکړه، وی بار وګوره چې باران شته او که نشته، یعنې کټ نه یې پاسه او پسه چل. نو هغه ورته وی باران دی. وی ظالمه کټ کې پروت وی چې باران دی، تا ته څه پته ولګېده؟ وی پیشو راله په هغې مې لاس راښکه لمده وه. پوه شي په خبره؟ نو بیا ورته څه وایي؟ وی ښه ده بل کار وکړه، وی دا بجلی مړه کړه. لټ لټ بابا کوم دی پاسې؟ وی بجلی را باندې ولې مړه کړې؟ وی ما له په رڼا کې خوب نه راځي. نو وی سترګې پټې که تیاره به شي که یا څادر په سر واچه په سترګو واچه تیاره به شي، خوب ته رڼا کې نو سترګې پټې که اوس موږ سره پاس دی. خدای پاک هغه وی دا څه په مصیبت اخره کې ورته وی ښه ده دروازه خو بنده که که پس چل یې پاسو. مزدور ورته وي دا دوه کاره دی ما وکړل دا درېیم ته وکړه که ته پوه شي په خبره. ځان نه به لټ بابا نه جوړوي، لټ بابا ختم کوو جي څوک نه ودرېږي. دا ټول بوډاګان دي، بوډا د کور ته ننوځي او کمبل دی واچي، دا ځوانان خو به وکړي که رکاوټ ولې جوړېږي؟ ختمونه وکړئ ټول پکې ختمونه وکړئ، څوک یې په ولاړه نه شي کولی په ناسته وکړئ، خیر دی نفل دی جاتي مونځ دی. په راسته یو ګوټ ته کښېنه خپل پکې مونځ وکړئ او امام صاحب ته هم پکار چې څوک یې ختم کوي یا هغه ډزول نه کوي راکټ ملاني ډزه 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 په قلار قلار تلاوت کوه، لږ لږ تلاوت وکړه او شپه زیاته حصه په عبادت کې تېره کړې. د ورځې بیا کوې خوب خیر دی پروا درته نشته دی. نو دا د شپې به که خیر انشاءالله ټول خشته تراویح به کوې او به کوې انشاءالله او ختمونه به پکې کوې که خیر انشاءالله او تهجد له وختي پاسه وقتی پاسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رمضان کې عموماً 8 رکعاته تهجد کړي. تهجد اخره شپه کې کېږي، 8 رکعاته تهجد یې کړي دي رسول الله مبارک. نو دوم کولی شي، څلورم کولی شي، شپږم کولی شي. عایشه بیبي فرمایي چې رسول الله مبارک کړي دي او 8 رکعاته تهجد کوي او ښه په قلار او په تهجدو کې به دا فایده چې دغه وخت کې رب العالمین په یو خاص کیفیت او په یو خاص حقیقت باندې اعلان کوي. او سوی څوک شته من یسألوني چې ما نه وغواړي چې زه یې ورکم، څوک شته چې ما نه بخښنه وغواړي او زه یې وبخم. واه واه الله په خپل اواز کوي. څوک شته چې بخښنه وغواړي زه یې وبخم، څوک رزق غوښتونکی شته چې زه روزي والا ورکم. ورځ خلک وي روزي مې تنګه ده، روزي مې تنګه ده، روزي مې تنګه ده. نو د رسول الله مبارک په خبر عمل ولې نه کوي چې روزي دې تنګه ده؟ پېشمني پاسه او نفل وکړه او الله نه وغواړه او دا وکړي. زموږ باباجي د خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به یو ټکی وي، هغه به جړل دی پېشمني کې، قسم دی جړل وی. هغه جړاګانې ما ته یادې دي اوس هم چې پېشمني به پاس نو خدای ته به په جړا او جړل به
او ذا تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما. وی یا الله زه دا ګناه خو زه ډېر زیات خراب کړم، دا خو په ما ډېر لوی بوج شو. خو الله چې دا خپله ګناه مې ستا مغفرت سره مخامخ کړه چې زما ګناه ډېره ده که د خدای مغفرت ډېر دی، نو الله زما د ګناه نه ستا بخښنه بیا ډېره زیاته ده. او بیا به څه وی یا الله مونږ تا ته نه دي ویلې چې دا آواز وکړه، دا ستا پیغمبر مبارک فرمایي چې الله په خپل آواز کوي. مونږ خو تا ته نه دي ویلې، ته په خپله وایې چې ما نه بخښنه وغواړه چې وبخم، نو زه درنه غواړم مې بخښه که. مونږ خو نه دي ویلې چې ته وایې چې سوال وکړه، الله تا ویلي دي چې ما نه سوال وکړه چې درکړم، نو زه سوال کوم که نه راکړه اوس که. او الله مونږ خو نه دي ویلې چې رزق مونږ خدا نه دا سوال نه دی کړی چې ته داسې ووایه، تا په خپله ویلي چې څوک روزي غواړي نو وله ورکومه، نو الله روزي م غواړم ماله روزي راکړي. پېشمني پاسې تهجد وتا قبر دې سره ختمېږي، دې کې عجزي پیدا کېږي. دغه وخت داسې وخت دی چې د ریا نه لرې دی، څوک به درنه نه خبر او ته به د رب العالمین عبادت وکړې. دا د خوب د خوند د خوب ټیم دی، او چې ته د خوب د خوند دا ټیم الله له ورکړي. الله څه وایي؟ اوهو لذت النوم، د خوب خوند یې پرېښود او ما ته مخامخ ودرېده، دا د ما سره جوړ ډېره مینه ده، نو الله به در د هر څه قبول کړي انشاءالله. نو تهجد او تراویح دا کوئ. صحابه کرام به څنګه کولې؟ یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې نو روت بار د اعتکاف د غځای نه، نو چې روت صحابه په جومات کې نو ورته د جمع تهجد یې ورته په جمع وکړل. دې ته مینه وایي. ته وایې دا څوک نو درېږي. هغه خلک صحابه چې واپس شو یو بل ته الوي چې بېګا مو د حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي. هغوی نو ښه تاسو دا کړي دي، ورېږې مونږ به م ځو. نو په بله شپه نور هم راغله، نو رسول الله مبارک ورته راووته، نو تهجد یې ورته په جمع وکړه. نو هغوی چې خواره شو نو هغوی دا بیا خلکو ته وایي چې مونږ خو حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړي دي. نو په بله شپه جومات د خلکو ډک شو، دې ته شوق وایي. او حضور نبي علیہ السلام سره تاسو تهجد په جمع کړي دي، ورېږې مونږ هم کوو، جومات مکمل ډک. نو په بله شپه رسول الله مبارک راونوته، سحر راووته. نو صحابو ته څه او صحابو به څه چل کوو چې کوم هغه پوزکي ځان ته تاو کړی و د اعتکاف دپاره، نو هغه یې په تاسې په کاڼو باندې ویشته چې که نبي علیه السلام ودي چې راویښ شو مونږ ته جمع وکړي. دې ته شوق وایي. د مونږ به څه شوق دی؟ مونږ خو روجې لوی سړی به وي سنډه، روجې به پې فرض وي او پلار او مور به ورته وایي مه نیسه مړ به شې. ته خدای دې خیر، مه نیسه ناجوړه به په تا له نه وړي، په تا نه وړي. ولې نه وړي؟ چې بالغ دی خو اوړي بې که نه. صحابه به څه چل کوو؟ دا واړه ماشومان، دا پوټیني ماشومان چې دا روجې پې فرض نه دي، د روجې په غاړه ملا نه تېر، ډېر ماشومان دي، دې ته به یې روجې نیسئ. نو چې داسې غرمه به شوه نو په ژړا به شو. ماشومان خو ژاړي، اوږي شي، تږي شي، نو د لوبو څیزونه به ورته مخې ته کېښودل چې دا ماشوم په لوبو کې ماښام ته به یې وخورسئ. ماښامه پورې به یې په لوبو مشغولول او روجې ته به یې رسول. په روجه څوک نه مري. یو سړی بیمار دی، هغه به راته انشاءالله که موقع بله جمعه کې به راته ووایم چې چاله چې یو سړی ډاکټر دونه به راته وي چې مسلمان ډاکټر، هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجې نیسي. ګورې هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجې نیسي، چې هغه درته وایي ته بیمار یې روجې مه نیسه، نو بیا خیر. بعضې سړی د شوګر دونه خطرناک بیماري چې د هغه د شوګر لیول لاندې نه پاتې کېږي، برقرار نه پاتې کېږي، هغه بیا د مرګ خطرې، د بېهوشۍ خطرې، او ډاکټر ورته ته یې مه نیسه. خیر دی ټیک ده، نه دی نیسي. دی به څه کوي؟ نو بله جمعه کې به راته دې تفصیلات کې خیر انشاءالله وي. بعضې د شوګر بیماري او ښه روجې نه ویشي، هغه وایي زه پکې نه ویشم او نیسي هم. باید د ګردو بیماری روجه نیسي پکې نه وي، هېڅ تکلیف ورته نه. باید د ګردو بیماری که روجې نیسي ګردې یې فیل کېږي. نو دې کې د عالم نه تپوس مه کوئ. بس هغه ډاکټر، هغه طبیب چې هغه په خپله روجې نیسي مسلمان یې، هغه نه تپوس وکړئ. اچره ته څه وایي په هغې باندې عمل کوئ. نو زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې صحابو په خپلو بچو داسې روجې نیولې. یو بله واورئ، نبي کریم صلی الله علیه وسلم به صوم وصال کو. صوم وصال څه ته وایي؟ یوه هفته به پرله پسې روجه وه، میانس کې به یې نه ماتوله او پېشمني به هم نه کوه. نن به یې روجه کړه، غونډه به یو شان روانه وه، یوه هفته، درې ورځې، اووه ورځې یو شان به روجه وه. اخره کې به یې ماته کړه، نه به یې ماښام ماتوله، نه به یې پېشمني کو، نه به یې د شپې خوراک کو. خوراک نه څښاک نه، د خواهشاتو نه به مکمل ځان ساته.
نو صحابو چې دې ته وکتل الله رسوله موږ ته اجازت راکړه چې موږ هم داسې چل شروع کړو وی تاسو به نه کوئ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به صوم کو روجې به نیسې د وصال او صحابو به منې کل ینها عن الوصال صحابو ته به وی چې تاسو به نه کوئ لیکن د صحابو مینه څونه وه واوره اوس هغه وی الله رسوله انک تواصل ته چې وصال کې په مونږ ولې منې کې وی انما یطعمني ربي ويسقيني مال خدای پاک خوراک او برا کوي څه مطلب زما وجود کې الله پاک هغه طاقت پیدا کوي د دې درې څلور توجیهات دي د حدیثو چې زما د خوراک ضرورت نه راځي نه مې اوبو ضرورت راځي مال خدای را کوي او تاسو به نه کوئ تاسو به روجې ماښام به خامخا به ماته وئ د هغې د پاسه به صحابو دا خیال وکړه چې دا رسول الله مبارک چې موږ منع کوي دا تشریعي منع نه ده دا اسې په موږ باندې یریږي او موږ سره مینه ده نو ځکه راته وایي چې داسې مه کوه بیا به م تپوسونه کول چې صاحب موږ کولی شو او موږ له اجازت راکړه په سم دی دا صحابو داسې عمل کوو دا ما چې ته کوم صحابي و حضرت سلمان او حضرت ابوالدرداء دا حضرت سلمان د حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه ملاقات لاله ګوره نو پخوا د حجاب د آیاتونو د پردې د آیاتونو نازلېدو نه مخکې به خلک د یو بل کور ته تلل او په اجازت به تلل بې اجازته به نه تلل د دې مخ دا پرده نه وه د مخ پرده دارنګې د لاسو پرده د خپو پرده د سر پرده دا به نه وه نوره پرده به وه اوس لکه څنګه چې دا ماما د خورۍ که راځي یا تره د ورېرې که راځي دقسې به یو بل کره تل د عام خلک هم نو چې دی لاړ هلته کې د هغه ملاقات لا نو د هغه بیبي جامې خشته نه وې ښکلې نه وې او قانون د شریعت دا دی چې کله سړی په کور کې دننه وي نو ښځه به ښکلې جامې چې خشته جامې به اچوي بدرنګو جامو کې به ښځه بلکل نه ګرځي دا به پواړه نه ګرځي پودله به نه ګرځي ښکلې جامو کې به که خاوند دې په سفر بیا بېله خبره ده خو که خاوند دې په کور کې وي دا به شکل هم خشته ساتي دا به جامې هم خشته ساتي نو چې هغې ته وکتل ام الدرداء ته د حضرت ابوالدرداء بیبي ته نو دا هغې جامې داسې خیرنې غوندې وې او وجود یې هم داسې صفا پاک کړی نو وتې دا ولې مالی اراکې متبذله د تا څنګه وینم چې جامې او دا دې داسې خیرنې غوندې اچولې دي او ته څه وایي لکه په پوه شو مطلب دا دی چې خاوند د کور کې دی په شریعت ولې عمل نه کوي ښکلې جامې ولې نه اچوې خاوند مخکې ورته وایي او ته وایي ستا ورور چې دی ابوالدرداء د هغه په دنیا کې ساجت نشته د هغه نه بیبي ته حاجت ته او نه بل ساته نو کار به سره چې جامې خشته اچوم او ځان ډولې کوم دا خبره خو یې نوټ کړه چې د ماسخوتن ډوډۍ خو خوړله نو سلمان ته وایي ته اوده شه او ابوالدرداء په مصله ودرېد خپل لمونځ کوي وایي دا څه کوي وایي لمونځ کوم که نه وایي سمله نو سمې له چې اخري شپه شوه تهجد ټیم راپیسه وایي پاسه اوس لمونځ وکړه نو مونځ یې پې وکړه نو بیا ورته حضرت سلمان فارسي څه وایي ورته وایي ګوره ان لنفسک علیک حقا ستا د وجود پتا حق دی نو خوب به ورکې ان لعینک علیک حقا سترګو در باندې حق دی ودکې به ان لزورک علیک حقا د ملاقاتي در باندې حق دی روټۍ به ورسره خورې ان لزوجک علیک حقا د خپلې بیبي در باندې حق دی آت کل ذی حق حقه هر حقدار له خپل حق ورکا دا څه کوي بیبي سره ملاویږه دا خو شریعت ته ثواب دی پکې د شپې خوب هم کوه هغه به څه چل کوو د ورځې روژه او د شپې منځونه د ورځې روژه او د شپې منځونه دې ته شوق وایي سار دواړه لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم له حضور پاک ته یې الوې هغه وی صدقه سلمان چې څه ویلي دي بلکل یې تدروس ویلي دي د ښځې در باندې حق دی د شپې هغې هم ټیم ورکوه د سترګو او د وجود در باندې حق دی نو خوب هم ورکوه او روجې م یو شان مه نیسه چې قسم په خدای صحابه به راتل بیا راته قسمیان ویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به یې تپوس کو الله رسوله مونږ خو ټول عمر روجې نیسو او نوي شوې نه به کوې ټول عمر به روجې نه نیسې بیا به صحابه وي څنګه به کوو رسول الله مبارک فرمایل 2 ورځې کوجه کې بلکې لاول ورته څه وایي وایي د عاشورې روجه نیسې او هره میاشت کې 3 روجې نیسې عاشورې روجه او هره میاشت کې 3 اسلامي میاشت 14مه 14مه 15مه داسې شوه لکه چې ټول عمر روجې ونیولې وی نه صاحب نوي شو وی ښه د ګل هم نیسې او د زیارت هم نیسې پیر جمعرات
دا غیم نسه وی نه صاحب زیات نیوی شو بعضې صحابه به وی وی ښه 2 ورځې کوجه او 1 ورځ روجه نوی زیات نیوی شو وی ښه 1 ورځ روجه او 1 ورځ کوجه دې ته صیام داودي وی داود علیه السلام به دقسې روجې نیولې د دې نه بهترې وی نشته د دې د پاسه یو صحابي سوال وکړو زه د دې نه ښې نیوی شم مال اجازت را وی ښه د 2 ورځې روجې نیسه 1 ورځ کوجه کوه دې ته شوق وایي یاد وساته زمارونو 2 خبرې درته کوم 2 یو دا چې ستا یو معشوقي او هغه معشوق تا ته وي په دې نور ودرېږه رښتیا وایه ته په هغه نور ستړی کېږي نه چرې به هم نه ستړی کېږي چې ستا د خوښې یو کار وي د خوښې کار څه دی زه دې اوس په لنډه به دې پوه کړم دغه دی د وړو ټرک راغی او د کنټرول وړه دي څونه ساعت ورته په پلین کې ولاړې که نه پاسپورٹ چې جوړه 16 ساعت پلین ولاړې شناختی کارت چې جوړه پنورم 16 ساعت ولاړې ولې او تنګېږي نه اشي سره دې مینه ده نو مون سره دې مینه نشته که مون سره دې مینه وه نو په شوق بیا دې مانده ته ولاړ وې جنت سراسې وې ماله خدای جنت او ماله خدای جنت مینه نشته که مینه دې وه نو شوق سره بیا مانده ته ولاړ وې او دویمه موره دویمه سره دویمه دا چې موږ ناجوړه یو خفه کېږم چې کوم سړی بیماري او دا خولې ترخی تبی وي نو که هغه له پیرني م ورکوي نو دا راباندې ترخه لګي هلکه ته دا حلوا وخوره لرې که ترخه لګي ته دا غوښه وخوره لرې که ترخه لګي نو پیرني او حلوا خوږه ده ترخه نه ده خو د ده وجود کې فرق دی او چې کله د تبه ښه شي او خولې برابر شي ته کېده ورته یو پلیټ حلوا ته کېده چې پته راته وسوي چې د اول نه اخره پورې خوري او که نه خوري پلیټ خو ځکه چې که دې په کټوی هم رامنې شي نو زه به دله جوړم طرف ولې دې ټیک دی نو ورونو خفه کېږئ مه موږ روحاني طور مریضان یو مونځ ښکلی شی دی قسم په خدای تراویح ډېر ښکلی شی دی تهجد ډېر ښکلی شی دی ولې ښکلی دی الله پې خوشحالېږي ولې ښکلی دی الله پې خوښېږي ولې ښکلی دی جنت پې حاصلېږي لیکن موږ ورته ناجوړه یو خدای دې مونږه جوړ ذکر کوئ تلاوت کوئ نو جوړ به شئ حرام مخوره د حرامو نه ځان ساتئ نو جوړ به شئ انشاءالله بیا به دا مونځ در باندې خوږ لګېږي نو صحابه به د شپې ټول بله واوره چې د رسول الله مبارک د وفات نه پس څه چلو د تراویح د حضرت عمر صاحب سنت دی رضی الله عنه یو به یو ځای کې ډله جومات مسجد نبوي کې بل ځای مسجد نبوي کې ډله وه هغه وی لو جماعتو هم علی قارئ واحد یر ارمان که یو قاري باندې را جمع کړم نو حضرت ابی بن کعب ته مخکې که نو سبا څونه مونځ به کو د شپې چې وی مونږ به سلام د تراویح نه وګرځاو سلام نو مونږ به په منډه تلو او ښځو نوکرانو ته به وي چې شا به پېشمنۍ راوړی ګنې سبا راخېږي دې ته مونځ وایي نو زما په دې خبر ورسېدی که نه روجې به په شوق نیسې ښه په څه دا به یو قرض نه ګڼئ په ځان به یو بوج نه ګڼئ دا به وی چې دا تخلق به اخلاق الله دی په دې الله خوشحالېږي او دویم بسې د شپې تراویح به که خیرې کوئ ټول او ختمونه به کوئ ټول انشاءالله ووایئ او تهجد به کوئ که خیر انشاءالله او چې تهجد وکړئ نو بیا به په پېشمني باندې در باندې ښه لګي او چې څوک پاسي نه مانځل او تهجد وله او ښځه ورته وایي هله پاسه پېشمنۍ دی پاسه پېشمنۍ دی هلته دا ها دی نه کوي دا په دې یاره خنوقار راشي دی دننه په دا کولمه کې شیطان ناست دی شیطان ته ها وباسي ته دا ته ټیپ کته دا ها دا خو داسې درکړه چې ټیز دی واچو نو بیا وایي پاسه که نه نیکبخته بیا وی د روجې هر ماښام اختر دی او زرې زرې د پېشمني د لاسه شوم ماښام اختر نه دی چې پیکوړو ته پروت دی ماښام اختر نه دی چې ښځه بردست 15 کباب وخوري ماښام اختر نه دی چې په ژمي کې هم ښه مضبوطه شمله یو 15 ګیلاسه وڅښې اختر نه دی چې د روح افزا او د نورو شربتونو بنیاد دی ویسته نه په قلا خوراک اعتدال سره عبادت دا د خوراک میاشت ده زه ویم اوس بدله دا حدیث برته څه پاتې شو سبا بله جمعه کې انشاءالله ویمه خو دومره ځان پوه کې چې دا د عبادت میاشت ده زموږ پښتانه وایي د لوټ میاشت ده نو دوکانداران وایي راشه دا قوم سم لوټ که هغې د لوټ دا معنا کوي او بشیر جان وایي د لوټ میاشت ده راشه ماښام دا لوښې غون لوټ که د لوټ دا معنا چې دا ثواب را لوټ که
او ثواب وګټه. نو نن مې راته دا خبره وکړه، نورې به پکې سبا درته وکړم انشاءالله چې د نفلو ثواب د چا برابر دی وایې؟ د فرضو. د مثل ګردانو کې او د فرضو ثواب د څونه فرضو برابر؟ د یو فرضو. او تراویح به ډرډری کوو که سمې به کوو، او تهجد به م انشاءالله کوو، او ورسره به ختم هم کوو انشاءالله، او روجې به په ځان بوج نه راولو، د الله د رضا دپاره به دا هر څه کوو. ټول وایي انشاءالله. الله دې موږ له توفیق راکړي او د باقي حدیث پرته انشاءالله بله جمعه ویم انشاءالله. د غزګي نهار وفات شو، واقعي الله دې وبخي، او د میروزو د مسعود وفات شو، میروزو د کندي، الله دې دې وبخي، او الله دې دواړو وارثانو له صبر ورکړي. د قاسم خیل او نور الله ښځه وفات شوې وه، الله پاک دې مغفرت نصیب کړي. او د نسبت د فضل غفور مفتی صاحب رندار وفات شوې وه، الله دې غم وبخي. او د وارث خان او د وارث حاجي صاحب ماما وفات شوې دي، الله دې وبخي. دا چې کم کسان نومونه واغشتل د جمع دعا ورته وکړي چې الله دا ټول وبخي، او الله د دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي، او الله د نورو غمونو نه په امن او امان کې وساتي. او دلته کې زمونږ په دې محله کې زمونږ د سفیر خانم بیمار دی، او اسرار خانم بیمار دی، او دعا ورته وکړي چې الله وله روغ صحتونه ورکړي، الله شفا ورکړي. او د سیدو د کندي حیات خان بیمار دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي. د نذیر کاکا زوی دی دیار خان، هغه بیمار دی. او د توانزو مولانا عبدالرحمن صاحب بیمار دی. دا چې کم بیماران دی الله دې دعا وکړي روغ صحتونه ورکړي. زمونږ هم یو مریض دی، دعا وکړي چې الله وله شفا ورکړي. او چې څومره بیماران دي په دې مجلس کې دي یا په کورونو کې دي یا ما نومونه واغېښتل، الله ټول له شفا ورکړي. روغ صحت ستا په لاس کې دی. حامیم لا ینصرون دا وظیفه دروازې سل کرتا او خیر دې کوي نو ویلی شي. دا اصل کې شعارو نبی علیہ السلام صحابو ته د جهاد وخت کې دا شعار ښودلی، او که یو سړی وی نو ویلی هم شي بیٹے کے لیے رشتہ کرنا چاہتا ہوں لگ رکاوٹ دے، اللہ دے رکاوٹ ختم کی. او الله دې رحیم سید صاحب دې دغه اسلام آباد الله دې رکاوټ ختمه کړي. د چام په رشتو کې چې رکاوټونه دي الله دې ختم کړي، او الله دې الکانو جوړه کوله خیر رشتې ورکړي. الکان مې یاد کړ ګورې بشیر جان سړی دی ښه دی هلک نه دی، خیر چې وادي نه کړی هغه ته مونږ هلک وایو، دې دې هم پکې خدای شامل کړي. زمزم اوبو کې نورې اوبه اچول پکار دي که نه؟ بالکل پکې پکار دي چې ډېرو مسلمانانو ته فایده ورسېږي. او تاسو ته خو ما ویلي چې زمزم اوبو کې نورې اوبه ور واچئ نو هغې سره هغه د ټولو د زمزم شي دعا وکړئ یا الله دا بیماران چې مې نومونه واغېښته ټول له شفا ورکړي، روغ صحتونه یې نصیب کړي. چا مې نومونه نه یې غېښتي هغوی له هم الله روغ صحتونه نصیب کړي. او رب العالمین چې کوم مردګان دي خدای ته وبخي، وارثانو له صبر ورکړي. الله زموږ د جومات ته د ډېر لرې لرې ځای نه مېلمانه راځي. نن خو د ډېرو لرو لرو ځایونو نه بعضې دوستان راغلي دي. الله په یو یو قدم وله اجرونه ورکړي، برکتونه ورکړي. د دې په زړونو کې څومره حاجات دي خدای ته یې وله پوره کړي، او د ټینشنونو او پریشانونو الله ټول په امن او امان کې وساتي. او د دې محلو دا زموږ د بدرخیلو محله ده، او که د معروف خیلو ده، او که د دې محله د ایسېزو ټولو ته دعا کوي، ځکه زموږ د دې مېلمنو ډېر په شوق خدمت کوي چې الله وله خیر او برکت او عافیت ورکړي. او دا دعا کوي زموږ د جومات لنټر که خیري شټرنګ هم شروع کړی دی، شټرنګ د دعا کوي چې خدای پاک په خیر سرته ورسوي، چې بیا زموږ دا خلک خو ګڼ وي نو چې الله پاکې په هغې کې کار روان کړي چې په خوشحالۍ ورسوي. او چا چې دا تعاون موږ سره د دې ځمکې کړی دی یا د دې نور کړی دی، دا نورو کې الله د هغې د هغې اجر په دواړه جهانه نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.